په اذکارو او په معصوره دعاګانو کې بل دا ذکر دا دعا د دواړو جهانو د سالار صلی الله علیه وسلم مبارک سره نقل درون دا هم ذکر دی هم دعا ده او هم تسبیح دی. تسبیح کله چې انسان رکوع ته ولاړ سي رکوع ته راکښته سي نفلی المنځو کې نو د سبحان ربي العظیم یو درې واره ویلو څه وروسته هم ویلی سي او د سبحان ربي العظیم تسبیح پر ځای هم ویلی سي چې بالکل هغه انسان ونه وایي د هغه پر ځای دغه وایي ام تا د تسبیحاتو سنت ادا سلو تسبیح دي دغه سلو ام دعا سن تسبیح سو. په نفلی المنځو کې کله پاک جل شانه چاته وس ورکړي تهجد د لمانځه د اشراق د څاښت د اوابین د نور چې کوم نفلی المنځو دي صلات تسبیح که په نفلی المنځو کې دغه تسبیحات سره چې موږ تاسو په رکوع کې وایو سبحان ربي العظیم سره انسان یو 15 واره دام وایي نو ډیره لوی نه په پسې د انسان لپاره کله دا ویل کله دا ویل علما لیکي دا کوم اذکار چې مختلف راغلي دي نو کله انسان یو وایي کله بل وایي لکه رنګ میوې او رقم اسباب د هر یو نپو پیدا ګټې او ثمرې بیلې نو به د ټولو انسان پیدا مني. یعنی انسان کم ذکر وکړي کله د لا اله الا الله ذکر کوه کله د سبحان الله ذکر کوه کله د انا لله و انا الیه راجعون آیات وایي کله بل قران کریم تلاوت او مثال می دغه صدر تویل کله درود شریف انسان وایي یا الله سپیری کلمه طیبه الله سپیری درود شریف الله سپیری سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم. نو مثال دغه سي چې کچيري انسان په نفل المنځو کې کله دغه تسبیحات یا د هغه مخکنیو تسبیحات زموږ تاسو چې کوم عادت دی او دي دا غو پر ځای انسان وایي یا د هغه سره څنګه ته وایي نو به د انسان لپاره ډیره پیدا سي. دا هم تسبیح دی هم دعا ده هم ذکر دی هم د ذکر پر ځای انسان دغه اذکار کولای سي دغه الفاظ انسان ویلی سي هم دعا ده او هم دغه ده تسبیح نفلی المنځونه په رکوع کې انسان د تسبیح پر ځای هم ویلی سي د تسبیحاتو څخه وروسته هم ویلی سي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم پاک دی ذات زما د پاک رب سبحان پاکی ده کتالر اللهم ازما رب د دې مطلب او معنا او لفظي ترجمه داسې راځي وبحمدک ای الله ثنا او صفات د ستاله لپاره دی سبحانك اللهم پاکی ده الله رب العزت لره اللهم ازما رب ربنا اللهم ازما رب پروردگار ربنا چې زموږ د ټولو خالق عبادت یا وبحمدک ثنا او صفات هم تعالی پاره دی هر څه ثنا چې انسان په دنیا کې هغه اصل کې د الله ثنا او صفات دی ګل په خپل نه دی ګل سوی الله ګل کړی دی انسان په خپل نه دی انسان سوی دی ډبر نه چې رابل سوی دی الله کړی دی دغه شانتي پر څه سوچ فکر تاسو وکي اللهم اغفر لي الله ما تبخش وکي ستاسو دون عنایتونه ستاسو رحمتونه ستاسو دون احسانونه ستاسو دون شلم سره پروردگار ازما یا نه فرمانی پروردگار ازما کمزوری ازما د منځه مثال د هر شي کې کمزوری خدای ما ته عفو وکي الله ته ما ته بخښ وکي نو دا یو بهترینه دعا ده هم دعا هم ذکر هم تسبیح دی. تسبیح دا معنا چې د رکوع په مابین کې په رکوع کې د هغه زړو تسبیحات سبحان ربي العظیم پر ځای هم ویلی سي د هغه سره څنګه ته ورسته هم ویلی سي 15 وارم په وسه پراو 2 وارم په وسه پراو یعنی بس تسبیح هم دی. السلام علیکم.